بسم الله الرحمن الرحیم. په A12 او M12 او همداشان نورو موبایلونو کې څنګه کولی شو د فینګر لاک په واسطه سکرین ښکته او پورته کش کړو. لکه په دغه ویډیو کې چې تاسو کتلی شئ، تاسو یې وګورئ. زه سکرین د فینګر لاک په واسطه باندې کاروم. که چیرې ستاسو سکرین یا هینګ کیږي یا بله کومه ستونزه ولري یا مو ټچ کار نه کوي، نو څنګه کولی شئ دغه بټن په واسطه باندې تاسو خپل سکرین وکاروئ او خپل سکرین خلاص او بند کړئ. دا ډېره اسانه او ساده طریقه ده چې ویډیو کې به زه درته ټوله مکمله طریقه وهم، دلته ورته نورې ښایسته ښایسته طریقې به هم زه په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته ښیم. نو راځو لومړی سیټینګ ته، د موبایل سیټینګ ته راځو. تاسو راځئ، دلته تاسو کتلی شئ دغه د موبایل سیټینګ دی، په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، زما موبایل یو څه هینګ کیږي، نو په دې خاطر زه له دغې فینګر لاک څخه استفاده کوم چې ډېر په اسانۍ سره کار کوي. اډوانس فیچر ته ورځو او دلته موشن ان دې ته ورځو او دلته تاسو وګورئ فینګر سینسر چې دا ما اوس بند کړ. اوس وګورئ کشکول مې هېڅ کار نه کوي. نو دا ستاسو په موبایلونو کې له مخکې څخه فعاله نه وي، بند وي، نو تاسو یې وګورئ بیا په دغه موبایل کې خلاصوم دغه اپشن. تاسو کتلی شئ اپشن خلاصوم. زما موبایل سکرین لږ مشکل لري. تاسو اوس ګورئ، اوس ډېر په اسانۍ سره سکرین ښکته او پورته کیدای شي او د سکرین ضروري ځایونو ته به په ډېره اسانۍ سره تللی شو. نو په دغه طریقې سره موږ او تاسو کولی شو خپل موبایل څخه ډېره ښه استفاده وکړو او ډېر ښه په اسانه طریقه مو سکرین هم کار کوي او موږ ته هم په د موبایل په سکرین کې ډېر په اسانه طریقه یو او بل ځای ته په ډېر چټکۍ سره تللی شو. نو ګرانو لیدونکو، چې که چیرې مو زما ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، تر څو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې څخه مو نور ملګري هم برخمن شي او په راتلونکي کې زه هم ستاسو لپاره ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم. نو زیاتې طریقې به په دغه ډول نورې هم درته وښیم چې په دغه موبایلونو کې څنګه کولی شو د بعضو طریقو څخه موږ استفاده وکړو. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.